کابل کې د ناروې سفیر افغانستان کې د ښه امنیت د ټولې نړۍ په ګټه دی. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. کابل کې د ناروې هیواد سفیر د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان کې ښه امنیت د ټولې نړۍ په ګټه دی او د افغانستان او د ناروې هیوادونو باید یو له بل سره خپلې اړیکې نږدې وپالي او د همکارۍ له مخې ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. په دغه لیدنه کې د بهرنیو چارو سرپرست له نړیوالو غوښتلي چې د مغرب له رسنیو او مخالفینو په تبلیغاتو کې باور نه کوي او د افغانستان وضعیت کې له نږدې وویني. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو خوښ شوي زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ.